لوی اعمال دي چې د مؤذن په غاړه کې پراته دي. مؤذن په غاړه باندې د هغې وجې نه یو مؤذن دی او هغه اذان وکړ نو کور کې بیماران دي، کور کې روجهدار دي، کور کې زنانه دي، نو که چېرته د ماښام اذان وي هغه به هغې سره څه وکړي؟ روژه ماته کړي او ټیم شوی نه دی. هغه بیمار دی هغه به مونځ وکړي او ټیم لا داخل نه دی. زنانه دغه به مونځ وکړي او ټیم به داخل نه وي. نو څومره غټ نقصان دا وشو. نو دې کې احتیاط کول پکار دي مؤذن ته چې کله اذان کې نو پوره ټیم وګوره، یو منټ وروسته وکړه خو لیکن مخکې مه کوه. که چېرته زنانه په کور کې مونځ کوي چې په وخت کې دننه وکړي، او دغه شان که چېرته بیمار مونځ کوي نو چې په وخت داخل کې وکړي، او دغه شان که روژه ماتوي چې روژه په خپل ټیم باندې ماته کړي چې روژې ته یا مونځ ته د زنانو د بیمارانو نقصان ونه رسېږي. صیامهم و صلاتهم، د مونځ ذمم په چا ده؟ په مؤذن ده، او د روژې ذمم په چا ده؟ په مؤذن ده. د هغې تفصیل دا دی، یو ښځه ده هغه خو اذان نه پس مونځ کوي، یو بیمار دی کور کې دی اذان یې واورېده فوراً او داسې شته په مانځه ودرېده، یو روژهدار دی د ماښام اذان سره هغه خو دا علامه ده نه په ګړۍ پوهېږي نه په نقشه پوهېږي او نه په د وقت د دخول او په خروج باندې په غروب افتاب او په طلوع افتاب سبا څوک څه پوهېږي، خو بس دغه اذان ته خېلي چې اذان مؤذن کوي په ټیم باندې کوي. په دې باندې ټول امور دي، دا یو علامه ده چې مؤذن ته پکار دي چې وقت داخل شي اذان.